د ازادۍ جبهې ادعا وایي کابل کې د چاودنې په پایله کې ملا یعقوب زخمی شوی. د ازادۍ ملي جبهې ادعا کړې چې د طالبانو د پخواني مشر اختر منصور د تلین په مراسمو کې چریکي برید کړی. یا د جبهې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب د دوی د ځواکونو په چریکي برید کې سخت ټپي شوی دی. د ازادۍ جبهې ویلي دي چې د ځانمرګو بریدونو مخالفت کوي او هغه د اسلامي او بشري لارښوونو خلاف ګڼي، خو هڅه کوي چې د ناڅاپي او مرګوني عملیاتو په کابل سره د طالبانو مشران له منځه یوسي. دوی ویلي دي چې د دغه چریکي برید په ترسره کولو سره طالبانو ته دا وښودله چې هغوی له خپل هدف څخه لرې نه دي. ویل کېږي چې طالبانو د دې ډلې د پخواني مشر ملا اختر منصور د مړینې په یاد لمانځي چې د پاکستان او ایران په پوله د امریکا د بي پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. ویل کېږي په برید کې د طالبانو د سرپرست وزیر په ګډون څو تنه ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. دا د افغانستان له واکه وروسته د کابل په زړه کې پر طالب مشرانو لومړی برید دی چې پړی د ازادۍ ملي جبهې په غاړه اخیستې. طالبانو هم چاودنه تایید کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. طالبان وایي د استقلال هوټل په چاودنه کې یو تن ټپي شوی، خو عیني شاهدان بیا وایي دوی وکتل چې د طالبانو یو رینجر موټر 3 جسدونه انتقالول.